د ایران او اسراییلو مخامخ جګړې او یو پر بل بریدونو نه یوازې د نړۍ اقتصادي او سیاسي فضا لوړو ژورو سره مخامخ کړې ده، بلکې دا اندېښنه هم زیاته کړې چې سیمه کې د بل هر اور کرل کېدل د ایران ټول ګاونډیان او په تېره افغانستان هم نارامه کولی شي. ویل کېږي چې ایران کې د رژیم د نسکورېدو ګواښ هم موجود دی چې طالبان مستقیما متاثره کولی شي. ایران کې د اقتصادي بحران او جګړې اوږدېدل هم تر نورو هیوادونو زیات طالبانو سره د ایران سوداګري زیانمنولی شي، او تر ټولو مهمه بیا دا ده چې طالبان یو ډیر نوی ستراتیژیک دوست اخوندي ایران یا له لاسه ورکوي یا ترې کمزوری کیږي چې امریکا سره په تعاملاتو کې طالبانو ته ښه با تجربه ملګری او ملاتړی ثابت شوی دی. طالبان دې جګړې څومره اندېښمن کړي دي؟ آیا طالبان په دې جګړه کې د ایران په طرف ولاړ دي او افغانستان کې د طالبانو حکومت کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ سلامونه، زه سعید شینواری یم او د همدې موضوع د راسپړلو لپاره را سره له کابل نه پخوانی لوړپوړی طالب چارواکی اکبر اغا صاحب مېلمه دی. ستړي مه شئ، پخیر راغلی اغا صاحب. مهرباني، خدای دې خیر درکړي. اغا صاحب، طالبان او تاسو حتما ایران او منځنی ختیځ څارئ. د ایران او منځني ختیځ د روانو بدلونونو په اړه څه فکر کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایي. ډېره مننه. زه فکر کوم که سړی واقعیت ته متوجه سي، دلته په شرعي لحاظ باندې یا په اسلامي لحاظ باندې به چې سړی د ایران او د اسراییلو فرق وکړي، ځکه چې اسراییل هغه خلک دي چې په قرآن شریف کې خدای پاک وایي چې دا اشد دي تر مشرکینو تر نورو او سخت دي، او پاتسو ایران چې دی هغه دي کلمه ګوی مسلمانان دي، دا فرق لري په موږ باندې په اسلامي لحاظ باندې. دوهم خبره دا ده چې ایران چې دی هغه زموږ ګاونډی دی. که سړی وګوري ګاونډیان که څه داسې بعضې وخت کې مشکلات د دوی څخه د افغانستان په باب باندې ایجاد شوي وي، خو ښېګڼې هم شته چې سړی هغه ښېګڼې هم وګوري. که وګورو د روسانو په وخت کې دوه ملکه وه چې افغانستان ته لاس ورکړي، یو ایران و د هغو څخه او یو پاکستان و چې مهاجر ټوله په دغو دوو ځایو کې وه او مجاهدین هم په دغه دوو ځایو کې وه. بیا د روسانو په مقابل کې جنګېدل او ایران به هم کومکونه د مجاهدینو سره کولو او پاکستان به هم کوله. خو به هر تقدیر په اوسني حالاتو کې که وګورو طالبانو سره تر اوسه پورې د ایران داسې یو برخورد نه دی راغلی چې هغه زشت برخورد وي، هغه سړی ځینې خفه سي. خو بهرحال لږ شیان به راغلي وي، ملکونه دي خامخا د ملکو په مابین کې مابل اشتراک داسې شیان وي چې هغه سبب د زشت اعمالو د زشت کردارو ذریعه ګرځي. نو زما فکر باندې دا به وي. خو البته بیا هم که اوسنی حالات موږ وګورو، افغانستان په وچه کې یو ملک دی، دریاب ته لار نه لري، نورو ملکو سره اړیکې نشته، داسې اړیکې چې هغه تجارتي اړیکې ورسره ولري. یګانه ایران دی چې هغه د افغانستان تیل دی، هغه هم د ایران څخه دی، او د افغانستان که نور بعضې شیان دي چې هغه د ایران سره دي او افغانستان یې دلته مستعملوي. دا زما فکر باندې ایرانیان چې دي په اوسني حالاتو کې د افغانستان په ګټه باندې دي. نو زه فکر کوم چې دا جګړه که چیرې اوږده سي او په دې کې افغانان خامخا زیانمن کېږي په اقتصادي لحاظ باندې. زه سره په هغې باندې بحث کوم اغا صاحب، خو دلته تاسې یو ډېر جالب ټکي ته اشاره وکړه. لږ نور هم راته واضح کوئ، ځکه څو نظرونه موجود دي په دې اړه چې دا جنګ د څه جنګ دی. تاسې داسې اشاره کوئ چې ګواکې دا د کفر و اسلام جنګ دی، ځینې بیا وایي چې نه دا د شیطان او د شیطان جنګ دی، ځکه چې دواړو هیوادونو نه سیمې شاوخوا خپلې ناقراره دي. او یا ځینې هیوادونه وایي چې دا داسې جنګ دی چې دوی پورې هېڅ اړه نه لري. شاید طالبان هم دا خبره کوي. خو داسې دي که سړی وګوري د یهود چې دي یا اسراییل هغه چې دي هغه اشد د کفارو دي، او په دنیا کې که موږ وګورو په بل لحاظ باندې جنجال په دنیا کې نن یهودو اچولی دي. که بل لحاظ باندې که سړی نظر ورته وکړي، یهود یو د امریکایانو یو قرارګاه په دې منطقه کې اچولې ده، د خلیج
یا د عربو ممالک چې دي هغه دوی په دې قرارګاه باندې کنټرولوي او کبل لحاظ باندې د دوی مظالم وګورو اوسنی حالات د فلسطین تقریبا د 80 کاله تیر شول چې دوی په پردی ملک نیولې دي په اوسنی حالاتو کې په فلسطین باندې هغه ناتار جوړ کړی دي چې روزانه په سوه او خلک په فلسطین کې شهیدانېږي خو بیا هم ټوله دنیا چپ ناست دي ورته خصوصا عرب همدغه خبره د ایران په اړه هم کېږي آغا صاحب همدغه خبره د ایران په اړه هم کېږي ایران خو داسې منځلی لاس نه دی ولاړ په عربو هیوادونو کې د سني اسلامي حکومتونو په ځای باندې شیعه حکومتونو د راوړلو یا د شیعه د برترۍ یا د شیعه د برلاسۍ هڅې کوي بلکې هغه عرب هیوادونه چې سنیزم ته نه راغلی دی هغوی فکر کوي چې ایران بیخي یو شیطان غوندې هیواد دی چې په اسلامي هیوادونو کې رول لوبوي دا خبره واقعیت که ایران وګورو ایران خپل نفوذ د خپل نفوذ څخه کار اخلي مثلا په سوریه کې دوی تر اوسه پورې مسلط ولولته لږ یا ډېر ظلمونه به خامخا دوی کړي دي او په بغداد کې د دوی شیعهګان مسلط دي او مثلا ته فرض که په لبنان کې دوی مسلط دي او داسې دي په هر ځای کې چې اکثره ځای کې مسلط دي په اقلیت په اکثریت باندې حکومت کوي مثلا داسې په یمن کې چې دي هغه دوی مسلط دي خو بیا که وګورو بعضې ځایونه چې دي لکه په یمن کې اوس د یمن خلک چې دي هغه ټوله د فلسطینیانو په طرفداري باندې هر وخت دوی غږ کړي دي په دنیا کې یګانه د یمن خلک دي چې هغه د فلسطینیانو طرفداري کوي دا بیا ښه طرف دي خو البته که دلته نسبتي عمر واخلو د اسرائیل او د ایران تر مابین مظالم خو لکه تا چې وویله دا خبره خو رښتیا واقعیت دی خو زه وایم چې د اوسني حالاتو کې په نسبتي عمرو کې دغه چې دي هغه په مظالمو کې پر زیات دي اسرائیل چې دي هغه پر زیات دي دا یوه خبره دومه خبره دا ده چې اسرائیل د یو چا نمایندګي کوي ایران چې دی هغه خپل یو ملک دی دون قوت او قدرت نه لري لکه امریکا چې لري یا غربیان قدرت لري خو اسرائیل چې دی دا غربیانو نمایندګي دلته په دا منطقه کې کوي مثلا عرب ورته کوي دا اوس څه پیسې چې نن ټرمپ د سعودیانو سره یوړلې دا د اسرائیلو په مټ باندې یوړلې اسرائیل دلته اچولي دي هغه چې که چیرې مثلا داسې یو موضوع پیښه چې لکه اوس د ایران ته د امریکایانو خیال شو دا د ایران دا د اسرائیلو خپل ابتکار نه دی چې په ایران باندې دوی دا شی راوغورځوي دا خامخا تر شا یې بل څوک ولاړ دي او د هغو ابتکار دی چې هغه د اسرائیلو په واسطه باندې دلته پلي کوي نو زه فکر کوم چې داسې په نسبتي عمرو کې که واخلې نو د ایران بیا تر اسرائیلو یو اندازه ښه دي او دوهمه خبره چې د افغانستان په فایده کې واخلې لکه مرتسي د مخه خبره وکړله او دا ایران چې دی هغه بیا د افغانستان په فایده کې دی دا دومره خبره ده دریمه خبره لکه ما چې د مخه وویله جهاد چې دی هغه په نیت پورې اړه لري دا که ایرانیان مثلا د جهاد نیت ولري هغه خو جلا خبره ده اوس دلته زما فکر باندې د ایران څه اوس هغه نیت لري دی چې هغه د جهاد نیت دی ځکه چې اسرائیلو په دوی باندې حمله کړې ده دوی دغه په دفاع کې خپل مقابل حرکت کوي او مقابله کوي مخالفت کوي هغه صاحب زما د پوښتنې جواب ډیر لنډ کیدی شي چې اوس د کفر او اسلام جګړه ده کنه تاسو ویل چې اسرائیل د غرب نمائندګي کوي آیا ایران په دې جګړه کې د مسلمانانو نمائندګي کوي د مسلمانانو برم ساتي رول لوبي نه زه خپل دا تر اوسه پورې دا د کفر او د اسلام خبره نه بولم لکه ما چې د مخه وویله چې د کفر او د اسلام خبره چې دا هغه په یو خپل صحیح نیت غواړي لیکن تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې ایرانیان دې په دغه نیت باندې راپورټ شوي چې اسرائیل چې دی هغه کافران دي او دلته په دغه منطقه کې موږ نه پرېږدو اسرائیل که اوس دلته د ایران په مقابل کې یو حرکت ونه کړي ایران د دوی مقابله نه کوي د دوی مخالفت نه کوي نو دا به په هغه صورت کې وایي چې ایران په دوی باندې دغه کړي وای تیاری کړي وای نو اسرائیل نه پرېښولی دلته وایي دلته موږ مسلمانان یو د مسلمانانو په منطقه کې یا د مسلمانانو په مابینځ کې موږ کفار نه پرېږدو هغه په هغه صورت کې وایي عملي کې چې اوس اسرائیل په دې باندې تعرض کړی دی دوی دغه تعرض په مقابل کې کم حرکت کړی دی تر اوسه پورې چې دا خبره ښه واضح کېږي نه
په حال د خپل د جهاد موضوع نه سم ویلای، خو بیا ورسنی خبره به ورسته وي چې هغه بیا جهاد ته د خبره کیږي که نور مسلمانان د ایران په طرف باندې په جهاد په نسبت باندې یا د اسلامي حکومت په نسبت باندې یا د کفر په د مقابله په نسبت باندې د دوی سره ملګري سره کېدلی شي دا به د جهاد بڼه واخلي. عملي کې په تر اوسه په اوسني حالاتو کې زه نشم ورته ویلی. اغا صاحب دا یو ډېره جالبه خبره ده، دلته یو پوښتنه پیدا کېږي او طبعا دا پوښتنه شته ده، دا د ایران په طرف باندې ولاړ هیوادونه اسرائیل ملامتوي چې تیری یې وکړ، او د اسرائیلو په طرف باندې ولاړ هیوادونه ایران ملامتوي چې شراندازي کوله، پرله پسې شراندازي کوله. فکر کوئ چې څه شی د دې لامل شو چې اسرائیل راځي دننه د ایران ګریوان ته لاس اچوي؟ زه فکر کوم دلته که څه چې فکر یې په 2000 کې د مخه چې افغانستان باندې امریکایانو یرغل وکړي، په هغه وخت کې امریکایانو په ډېرو ملکو باندې یرغل وکړي، لکه مثلا په بغداد باندې یرغل وکړي وو، په لیبیا باندې وکړي وو، تر هغه وروسته بیا په سودان باندې وکړي، سودان یې 2 ټوټې کړي وو، 2 ځایه کړي وو، او په تونس باندې وکړي په هغه وخت کې، مثلا چې فرض که په یمن باندې وکړي. دا چې ډېر ملکونه عربي ملکونه وو چې په هغه وخت کې امریکایانو په دوی باندې یرغل وکړي، خو دنیا خاموشه پاته وه. اوس راغلو عادي ته چې په افغانستان باندې یرغل وکړي، روسانو هم په دې باندې غوږ ونه ګروي، چینایان هم غوږ نه وګروي چې دا د اسیا ملکونه دي، بلکې دوی تاسې ولې دلته دا کار کوي. خو عملي کې نه هغه وخت اوسنی وخت جلا دی، دوی سره اوس هم دا فکر دی چې ایران یو داسې ملک کې چې بدلون پکې راولي. زما فکر باندې دا خبره یعنې د اسرائیلو خبره نه ده، لکه مخکې چې ما وویله، دا د امریکایانو د نورو ملکو خبره ده. خو عملي کې اوسنی حالات داسې دي چې ایران په اوسني حالات کې لکه تا چې وویله ایران طرفداران لري، یعنې دا معنا روسان اوس هم د ایران په طرف باندې ولاړ دي، چینایان هم د ایران په طرف باندې ولاړ دي، او مثلا پاکستان هم دا اعلان وکړي چې هغه د اسرائیلو خبره وغندله، او طالبان زموږ د افغانستان حکومت هم دا وایي. او دغه رنګه ایران په منطقه کې هلته نفوذ لري، لکه بغداد دی مثلا پرون په توغندیو کې هم د ایران سره کومک کړی دی، یمن هم کومک سره کړی دی، نور منطقو خلک هم داسې چې هغه د ایران طرفداري کوي. نو زه فکر کوم چې اوسنی حالات چې دی د پخوا د حالت څخه توپیر لري، یعنې هغه د افغانستان په باندې چې امریکایانو دغه وکړي چې دغه نه وکړله، مخالفت ونه کوي، بلکې د ملکونه د دنیا د ځان سره ملګري کړه. په اوسني حالاتو کې که اوس موږ وګورو، بعضې ملکونه دي چې هغه نه د امریکا سره ملګري کېږي او نه د ایران سره داسې یو دغه کوي چې د ایران موضوع وغندي، لکه فرانسه او جرمني چې اوس داسې بینه پاته دي. زما فکر باندې دا حالات که سړی وګوري، رښتیا هم دنیا په 2 تقسیمو باندې تقسیم ده. یو طرف د ایران په طرف باندې ولاړ دی چې هغه به نو طبیعي خبره ده، د ایران خبره به حق بولي چې دا کار د ایران برحقه دی چې تعرض د اسرائیلو د طرفه باندې وسو. یو طرف بیا د اسرائیلو په طرف باندې ولاړ دی چې هغه مثلا د امریکا طرفدار خلک دي یا د اسرائیلو طرفدار خلک دي، هغه بیا د اسرائیلو طرف بولي. دا طبیعي خبره ده. تاسو طالب مشران چې سره کېنئ چا له حق ورکوئ، غیر د دې نه چې ایران سره ګاونډیتوب، تجارتي اړیکې یا نورې اړیکې ولرو، خپله چې کېنئ ملامته درته څوک ښکاري؟ زه خو په اوسني حالاتو کې په څو لحاظو باندې اسرائیل ملامت بولم. یو په دې نسبت باندې که سړی وګوري په عمومي صورت باندې اسرائیل چې دی په منطقه کې مظالم په اوسني حالات کې ډېر روان کړي دي. نو دا یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د ایران طبیعي خبره ده چې مسلمانان چې دي هغه د داسې چا طرفدار کېږي چې هغه کلمه ګویې وي، د هغه طرفداري کوي. نو دا خبره د ایران په طرفداري. درېیمه خبره د افغانستان په سطح چې بیا راواخلي که د ایران چې دی هغه د افغانستان په ګټه باندې دی. درېیمه څلورمه خبره لا دا هم ده که چیرې د ایران مغلوبه سي، په هغه ورځ باندې افغانستان چې دی هغه د ډېر لوی خطر سره مخ کېږي. زه راځم په دې هم در سره بحث کوم، خو ایراني چارواکو یوه خبره کړې وه، کوم پام هم کړی، کوم وزیر یې ما نه نوم هېر شو، هغه ویلي وو که وخت راغی طالبانو غوندې تکړه دوستان ګاونډیان یا ورونه لرو، ولا چې ځانمرګي خوراکي چې اسرائیلو ته یې واستو.
تازه طالبانو د ایران په حق کې اعلامیه هم ورکړې ده. فکر کوئ طالبان استاد ملګرو حکومت د ایران ملاتړ دی که هو نو په کوم علت او تر کومه حده به ملاتړ وي؟ زه فکر کوم چې دلته طالبان باید چې یو منځنی سیاست په اوسني حالاتو کې مختاره کړي. یو مخ داسې نسی چې د ایران داسې ملګري سي چې هغه یو دا غندل و نه غندل دي، دا خبره د یوه دا خبره ده چې عملا د یو چا په جنګ کې ور داخلېدل دي. زما فکر باندې طالبان به نه دا کار وکړي چې د دغه سره په جنګ کې ور داخل سي، د ایران سره په جنګ کې داخل سي، او نه به ملت افغانستان دا خوښه وګڼي. خو یو وروستنی حالات خو وروسته دي، که چیرې بیا وروسته بیا یو داسې سلسله و اساس راسي چې هغه بیا ضرورت کې ته پیښ سي چې ملت هم په دې باندې سي او اسلامي د اسلام د نگاه څخه هم طالبانو ته دا اجازه ورکول سي چې دا کار باید چې وسي. نو په هغه خبره خو وروسته ده، اما لیکن په اوسني حالاتو کې زما فکر باندې طالبان به داسې منځنی سیاست غوره کړي د ایران او د اسرائیلو په مابین. هغه خو ځانمرګي غواړي. نو ځانمرګي خو داسې و چې هغه د ملک په باب باندې چې دلته زموږ په افغانستان کې دا موضوع پیښه وه، نو خلک مجبوره سول چې د خپل ملک خلک وباسي. ایران خپله د ځان دپاره ځانمرګي دغه کړي، یعنې دوی په دې باندې پوه سي لکه افغانان چې په دې باندې دغه سمله ځانمرګي په ځان کې پیدا کړله او دا قرباني یې ورکړله. ایران د خپل په خلکو کې داسې خلک پیدا کړي چې هغه په اسلامي لحاظ باندې یا په بل لحاظ باندې قرباني ورکړي. هغه خو دوی هم کولی شي. نو څه ضرورت دی ته شته چې دوی د افغانستان څخه غواړي؟ صحیح. او داسې خو به نه وي چې طالبان ایران سره ډیر زیات نه ورنږدې کېدو له وجې نه هغه تړون عملي کوي چې امریکایانو سره یې کړی چې ستاسو او ستاسو د متحدینو پر وړاندې چې ګواښ جوړولو نه به ډډه کوو یا به نه ودرېږو. طالبان داسې خلک دي په ټول دنیا ته معلوم دي چې هغه په اسلامي لحاظ باندې تر اسلامي امورو نه تېرېږي، هر څه یې د اسلام په بنسټ باندې دي. نو زه فکر کوم چې هغه کار چې هغه د اسلام په امورو باندې بنا کار وي، هغه که څه د امریکا په تاوان کې وي هم به طالبان کوي، او که د ایران په تاوان کې وي هغه به هم طالبان کوي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به راولاړ شي یګانه به د ایران مقابله په دغه نسبت باندې وکړي یا مخالفت په دغه نسبت باندې وکړي چې هلته د امریکا سره هغه تړون ترسره کړي. یا خو د تړون جلا موضوع ده او دا په اسلامي لحاظ باندې د اسلامي امورو برپایه کول هغه بیا جلا موضوع ده. نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده پورې خپل هر څه چې دي هر څه د اسلام په بنا باندې کوي. صحیح. هغه صاحب پرون ماته د ټرمپ د ګوند یو غړي په مرکه کې وویل چې په تهران د اسرائیلو برید نه د طالبان هم سبق واخلي. بیا هغه ویل چې موږ ته د اخوندانو نه د طالبانو نښه کول په مراتبو اسانه کار دی. طالبان له دغه برید نه څه سبق واخلي؟ دا خلک څه وایي؟ نو سبق تر اوسه پورې موږ امریکایانو ته ورکړی دي، خارجیانو ته ورکړی دي. موږ دې ته تر اوسه نه یو مجبوره چې د چا سبق واخلو، او بلکې موږ تر اوسه پورې مغلوبیت نه دی حس کړی او نه دا وایو که چیرې موږ د خدای پاک په لار باندې روان سو، هره لار چې د هغه زموږ د غالبیت د مغلوبیت نه ده، که شهادت دی که مرګ دی که وهل دی او که زخم دی، مثلا که ستړیا ده، هر څه چې دی هغه د غالبیت دی. موږ تر اوسه پورې په دغه عقیده باندې یو او په خدای پاک باندې په هر څه باندې اعتماد او باور لرو، د خدای پاک په هر څه کړنو باندې اعتماد او باور لرو، او هغه هر څه د خدای پاک هر څه چې دی هغه موږ هغه ته ما فکر باندې افغانان هغه ته تسلیم دي. نو په داسې صورت کې زما فکر باندې داسې سبق چې هغه امریکایان د ایران په وجه موږ ته راکوي دې ته سبق نه ویل کېږي او نه دا سبق موږ راخلو. صحیح. که پام مو وي هغه صاحب ګڼ اسلامي هیوادونه د جګړه کې مثلا امریکا او نور هیوادونه د اسرائیلو په طرف ودرېدل، خو اسلامي هیوادونه هیڅ د ایران په طرف نه شول، حتی طالبان هم واضح دریځ غوره نه کړ. څه فکر کوئ ولې د ایران په طرف باندې اسلامي هیوادونه ونه درېدل؟ آیا اسلامي اخوت ناره یا هغه کوم منهج چې دی هغه پاشل شوی دی؟ نو زما فکر باندې لکه ما چې د مخه وویله دا خبره چې ده په دې کې اجلا او تلوار په کار نه ده.
په دې کې عواقب ته کتل پکار دي چې سړی عواقب وګوري چې عواقب د دې جنګ څه کیږي او لکه څنګه چې اوس خلک وایي دا جنګ د امریکا د طرفه روان دی او ځینې خلک وایي دا د اسرائیل خپله خبره ده خو به هر تقدیر د دې په مصر باندې نور ځینې شیان شته چې هغه سړی د هغه عواقب یې وارې وګوري داسې نه وي چې د بل په ګټه کې چې ګټه د بل وي او سړی خپل ځان برباد کړي نو زه فکر کوم چې ټول ملکونه دي که غیر اسلامي دي که اسلامي دي هغه دا جنگ ساري و چې د دې جنگ عواقب څنګه راځي او عواقب په څه دریږي او ملامت نه ملامت لکه اوس چې سړی یو د په دې کې فیصله کوي هغه فیصله به زما فکر باندې د ضرور نه وي چې سړی وکړي اما لیکن فکر کوم چې خلک به عواقب وګوري بیا به وروسته تر هغه بیا فیصله کوي په دې کې چې د چا په طرف باندې پوره ودرېږي نو اوسني حالاتو کې دا خبره داسې ګونګه پاته ده ځکه چې د ایران او د اسرائیلو ترمنځ دا موضوع مکرره سوې ده داسې نوې نه ده چې دا لکه اوس سړی ووایي چې نن دا پیښه سوې ده دا مخکې شپو کې څو وارې د دوی تر مابین دا برخورد راغلی دي نو اوسنی برخورد که چیرې غټ سي بیا به سړی وګوري چې عواقب د دې څه راځي او په دې کې ملامتیا په چا باندې ووایي او طرفداري د چا وکړي هغه صاحب که پام مو کړی دوه جګړې دې نه مخکې تجربه لرو په دې څو کالو کې مثلا د پاکستان او د هند جګړه چې خلک ویل اوږده به شي 2 ورځو کې ختمه شوه خو د روسیې او د اوکراین جګړه چې خلک ویل چې زر به ختمه شي هغه د اوسه پورې غځېدلې ده فکر کوئ چې د ایران او د اسرائیل دا جګړه دوام کوي که نه که دوام کوي د سیمې او منځني ختیځ وضعیت را روانو وختونو کې څنګه وینئ تاسې که سړی وګوري د اوکراین جګړه داسې وه چې هغه دنیا ته سبق ورکوي لکه مثلا دا د خلکو فکر دا و چې امریکا په دنیا کې متیږي نه یا څوک مقابله نشي کولی چونکې په افغانستان کې دوی مات شوله نو د اوکراین په باب باندې هم دا خلکو ته معلومه شوه چې امریکا یا غربیان چې دي هغه یو کوچنی ملک مات کړل او د هغو مقابله او مخالفت هر وخت کېدلی شي اوسني حالاتو کې که وګورو د روسان د ټولو غربیانو په مقابل کې هغه دي ولاړ دي مقابله کوي او دا د هغو دپاره یو سبق دی نو زه فکر کوم چې د ایران او د اسرائیلو جنګ چې دی هغه هم داسې یو جنګ دی چې هغه د دنیا غټ قدرتونه او قوتونه کولی شي چې د یو په یوه طرف یا په بل طرف باندې ودرېږي یعنې دلته هغه بیره او خوب چې په هغه وخت کې لکه امریکایان چې اول افغانستان ته راله هغه بیره او خوب د منځه ولاړې اوس د اوکراین په موضوع کې یا د افغانستان د امریکایانو ته د ماتې په موضوع کې هغه ټولې سلسلې چې وي هغه د منځه ولاړې اوس خلکو ته دا جرأت پیدا شو چې هغه وایي چې هر وخت موږ د غربیانو مقابله کولی شو او مقاومت د هغو په مقابل کې کولی شو استقامت کولی شو نو زه فکر کوم چې دغه جګړه که چیرې دوام پیدا کړي دا جګړه به هم داسې جګړه نه وي دا به داسې وي لکه د اوکراین جګړه چې هغه تر اوسه پورې هغه دي ټوله دنیا ورسره ولاړه ده د اوکراین سره خو بیا هم د اوکراین په خاوره باندې د روسانو په ډیره منطقه باندې سلطه شته او هغه د ورځ په ورځ باندې مخته روان دي نو زه فکر کوم چې دا د ایران او دغه خبره به هم عاقبت ته شي چې د ایران په طرف باندې څوک ودرېږي ایران به خامخا په خپل حال باندې باقي پاتې شي او هغه چې دوی بدلون غواړي په ایران کې هغه بدلون به نشي راغلی صحیح تاسې وختي ورته اشاره وکړه که په ایران کې حکومت نسکورېږي افغانستان ته مستقیم غټ ضرر متوجه کېږي زه راځم همدا پوښتنه اوس درسره کوم دا د رژیم نسکورېدل چې فکر کوم اسرائیل ډېر ورپسې هلته تلاش کوي چې باید یا خلک له منځه یوسي یا باید موږ له منځه یوسو بیا هغې نه وروسته کډوالي زیاتېدو په ایران کې کیدی شي راشي اقتصادي بحران کیدی شي ډېر زیات شي مستقیم اغېزې په افغانستان او د طالبانو حکومت څه باندې څه کیدی شي هغه صاحب که سړی وګوري د ایران باندې دوی د ډېره وخته پورې دا بندیزونه لګولي وو خو ایران د هغه بندیزونو تر تاثیر لاندې رانغلی ځکه په منطقه کې حکومتونه لکه ما چې د مخ وویل حکومتونه داسې حکومتونه شته چې هغه ایران ته لاس ورکوي په اقتصادي لحاظ باندې هم لاس ورکوي په تجارتي لحاظ باندې هم لاس ورکوي نو زه فکر کوم چې اوس هم زه په دې ان باندې یم چې ایران د رکود سره نه مخ کېږي ایران به خامخا
په منطقه کې په دغه حالاتو باندې تر ډیره وخته پورې پاتې بلکې ډیر ملکونه د ستا چې غواړي چې هغه امریکا ته دلته بیا یو ماته ورکړي لکه د ویتنام ماته و مثلا ته فرض کړه یا د افغانستان کې ماته و دا کوشش کوي چې امریکا دلته په افغانستان کې دی پسې او امریکایان هم تر اوسه پورې د دې کوشش کوي چې د دې جنگ څخه ځان برطرف وساتي یعنی دا وایي چې په دې جنگ کې موږ داخل نه یو ورسته کچېرې ضرورت پیدا شو بیا به داخلي نو زما فکر باندې دلته دغه ملکونه چې دي هغه خامخا د ایران په طرف باندې دریږي د ایران ملګرتیا کوي تر ډیره حده پورې زه په دې باندې یم چې ایران به د رکود سره مخ نشي او نه به هغه شی چې دوی په فکر کې لري چې په ایران کې یو تغییر راسي هغه تغییر به هم نشي راغلی بیا هم یو فرضیه کېدای شي هیڅ شی ناممکن نه دي آیا د خپل ملګرو طالبانو په حکومت کې دا ظرفیت ویني چې د ګاونډي له اړخه د هر ډول تاثیراتو په وړاندې خپل مدیریت وکړي شي تر ټولو مهمه بیا دا اوس چې ما تاسو یادونه په وکړه د رژیم نه سکورېدل دي طبعا طالبان یو ملګری رژیم له لاسه ورکوي نوی د امریکا متحد به راځي او شاید افغانستان کې هم د رژیم بدلېدو ګواښ ورسره بیا زیات شي خو زه دونه ویلی سم چې طالبان تر اوسه پورې په داسې حالاتو کې واقع دي افغانستان د 4 کاله کېږي چې امریکایانو د دې کوشش کړی دی چې افغانستان د چا څوک په رسمیت ونه پیژني یعنی که چیرې افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي کېدلی شي چې امریکا افغانستان خپلې تیارې رانیسي د دنیاوالو ټانګان رانیسي سلاح رانیسي ځان مسلح کړي خو دا د امریکایان یا غربیان نه غواړي چې افغانستان تر ډیره حده پورې نوي سلاح د ځان سره ولري او دغه د دنیا سره ځان سیال کړي نو زه فکر کوم چې د دې په مثال باندې نور ځینې شیان دي چې هغه دلته په دې ملک کې کوشش روان دي د خارجیانو چې د تفرقه په مابینځ کې د ملت او د دولت تر مابینځ راولي دا هم روان دي د افغانستان څخه د خلکو وتل دا هم د افغانستان د خلکو بدنامۍ دي دا هم روان دي د دې په مثال باندې مخالفتونه د باندې ایجادول دا هم روان دي نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه شیان دي چې طالبان به تر ډیره حده پورې زه فکر کوم چې ځان بېطرفه پاتې کړي دغه د خبرو دغه لړۍ به جریان ولري لکه مثلا نن طالبانو ویلي چې ایران باندې دغه عمله د اسرائیلو عمله د امرغندو دا به جریان ولري اما لیکن عملا د فکر نه کوم چې طالبان دي عملا یو داسې حرکت وکړي چې هغه دي زما دا پوښتنه وه چې که ایران کې یو سخته ټکر راوغورځېږي حکومت پکې له منځه لاړ شي طالبان به بیا هغې نه راپورته شوی تاسې ورته اشاره وکړه چې افغانستان ته ډېر لوی ګواښ ته نه متوجه کېدی شي اول خو تاسې دا ماته واضح نه کړه چې څه ډول ګواښونه د ایران له لوېدو نه افغانستان ته د طالبان حکومت ته متوجه کېدی شي خو که متوجه شي بیا یې ظرفیت ویني په طالبانو کې چې دا وضعیت به مدیریت کړي او زه دونه ویلی سم چې که اوس وګورو لکه ما چې وویله چې طالبان ته به خطر وي هغه څو شیان د اشاره ورته کوم اقتصادي سلسله به د طالبانو یو څه د یې پسې د افغانانو به یو څه د یې پسې ځکه چې موږ هر څه چې دي نن پاکستان په موږ باندې هر څه بند کړي دي او ډېر حصه اوس موږ چې دي هغه د ایران څخه ده نو هغه شیان به زموږ د لاسه څخه ووځي اما لیکن دا یو خوف هم پیدا سي یو ترس چې خارجیان به که ایران کې بدلون راسي مثلا خارجیان به هغه په افغانستان کې چې هغه مقابله او مخالفت وو هغه مقابله او مخالفت په یو اندازه د دوی زیات سي د افغانستان په باب باندې دا به ولې ورته رانږدې به سي خو دونې ویلی سم چې دماغ هم ایرانیانو زموږ سره د روسانو په د امریکایانو په وهلو کې ایرانیانو زموږ سره کومک نه دی کړی نو که چیرې موږ د ایرانیانو کومک غواړو هغه وخت کې کومک نه و موږ د ایران بیا کومک د افغانان چې دي هغه په امریکایانو باندې کامیابه شول یعنې یوه ذره کومک هم ایران موږ سره نه دی کړي بلکې د هغه وخت د حکومتو سره د حکومت سره به دوی کومک کوي پیسې به ورکولې حتی چې خپل عالي تشیع چې وه هغه په دومه درجه کې راوستلي وو چې یو معاون به د دوی خامخا د رئیس جمهور یو د دوی وو وزیران د دوی ډېر وه دا کار یې کړی و چې هغه ټوله د طالبانو په مقابل مخالفت کې یو حرکت و هغه یې کړي وه نو زه فکر نه کوم چې نور داسې یو خطر به وي چې هغه به نو موږ
د خطر سره مخ کیږو. خو دا اقتصادي خبره ده چې هغه خودونی په هغه کې دونی ویلی سم چې خدای پاک خو یو مهربانه ذات دی، بنده چې پیدا کوي خوله ورکوي، رزق هم ورکوي، نو دا نورې لارې به هم خدای پاک بیا ورته پیدا کوي. خو البته ظاهره چې د فکر کوم چې په اوسني حالاتو کې چې موږ هر څه دي هغه د ایران څه دي، نو دغه شان به زموږ ته یو مخکنیو ښېګڼو باندې تاسو د ایران سترګې پټې کړې، مګر دا اوس خو 4 کاله ډېر کلکه انډیوالي در سره کوي، ډېر ستراتیژیک ملګري دي، ښه مشاورین دي، ولې سترګې پټې کړو؟ ولا داسې دي 4 کاله که دوی انډیوالي کړې ده، دوی هم داسې انډیوالي کړې ده. هر څوک چې په یو ملک کې سرمایه ګذاري کوي هغه د خپل ملک مراتب ساتلي وي. یعنې مثلا په ایران کې اوس بندیزونه دي، تیل یې بل ځای نه خرڅېږي، په موږ یې خرڅوي. په ایران کې بندیزونه دي، نور شیان یې بل ځای نه دي، په ایران باندې بندیزونه دي، هغه موږ ته رالیږي. یعنې دا که زموږ ګټه ده، د دوی هم ګټه ده. د انډیوالي داسې نه ده چې هغه یوازې داسې دي چې ایران موږ ته موت شی راکوي، نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې ولا ایران خو موږ ته موت شی راکوي، شی په مقابل کې راسه وانخیستي. نو دا د دوی هم ګټه ده، زموږ هم ګټه ده. صحیح. آغا صاحب اخري پوښتنه درنه کومه، مثلا خلکو ویل چې اوکراین کې د امریکا او د روسیې یا د غرب مصرفېدل خپل افغانستان کې طالبانو ته یو فرصت و د ځان د قوي کولو لپاره. فکر کوئ ایران کې د غرب مصروفیت هم را روانو بحرانونو سره مبارزې لپاره طالبانو ته یو غټ فرصت کېدی شي، او څه باید وکړي د افغانستان د ښېرازۍ لپاره دا خلک؟ زما فکر باندې که اوکراین کې فرصت و طالبانو ته، داسې فرصت و چې امریکایانو که په طالبانو باندې دوهم واري دا فکر درلودی چې عملیات وکړي یا حمله باندې وکړي، هغه په د اوکراین په وجه باندې دور شو. اما لیکن غیر دغه نور فرصت طالبان ته په لاس نه دی ورغلی د اوکراین په باب باندې چې هغه دي ترسره کړي، او پات شو د ایران په باب باندې په اوسني حالاتو کې چې دی لکه ما وختي درته وویل چې د ایران موضوع چې ده هغه په اقتصادي لحاظ او په باندې لحاظ باندې طالبانو تاوان دی، دلته د فرصت موضوع نشي راتللی. ډېره زیاته مننه، کور ودان چې قیمتي وخت مو راکړ.